مینا په دې شرط که زغملی شي نو یا بسم الله، اور که په زړه کې ګرځولی شي نو یا بسم الله. په 400 څپلو ځینې لارې نه کچ کېږي، خپو ته نالونه که وهلی شي نو یا بسم الله. ما که دې لاړې تېرې نه کړلې نو بیا ووایه، ما که دې لاړې تېرې نه کړلې نو بیا ووایه، ته که یې ما ته راټوکلی شي نو یا بسم الله. که 2 جهانه درته نه بخم شمال به نه یم، که 2 جهانه درته نه بخم شمال به نه یم، که یو ماښام راته بخلی شي نو یا بسم الله. سلامونه، نیکې هیلې او احترامات. پروګرام زاړه یادونه، ستاسو ملګری امجد ارماني یم. راغلی ما پلانګغار ته چې ډېره زرخیز علاقه ده، ډېر ښه لیکوالان یې پیدا کړي دي. د ودان عثمان خیل صاحب دې ځای ته هلته راسه یو زلمی شاعر ملو شو چې نوم یې دی جنون عثمان خیل صاحب. راځئ چې په پروګرام کې ورته خرکلي ووایو. جی امجد ارماني صاحب ډېره مننه کومه چې ما له موقع راکړله او زه د کیمرې مخې ته راوستمه. ډېره مننه کوم. ډېره زیاته مننه جنون عثمان خیل صاحب. ټیم ماښامي ته نږدې دی او غواړم چې څه دنه ریکارډ کړم، نو مینوالو ته څه دې راوړي دي؟ صحیح ده، دغه غزل به کتونکو ته ډالۍ کړمه. غزل نه مخکې 2 شعره وایم چې ساقي زندۍ مې د نشې خلاصه که، ساقي زندۍ مې د نشې خلاصه که، بس دروازه د میکدې خلاصه که. دا چې لمانه پې سپین مخ پټوي، دا چې لمانه پې سپین مخ پټوي، خدای دې د غلو پټې خلاصه که. مننه. غزل څه داسې دی چې تا په بیا را کتل بله تنبې نه، تا په بیا را کتل بله تنبې نه، نو زړګی مې ځکه درکو د سینې نه. زه به هسې سترګې سره یم ته ژړېږه، زه به هسې سترګې سره یم ته ژړېږه، ما خو اوښکې ختمې کړي دي د شپې نه. زنکدن کې چې ته راغلې داسې ښکاري، زنکدن کې چې ته راغلې داسې ښکاري، لکه مخکې چې اختر راغی روژې نه. اوس چې کور کې زبل چاته هم اواز کوم، اوس چې کور کې زبل چاته هم اواز کوم، نو اکثر مې ستا نامه وځي د خولې نه. او ما چې یو ځلې لوستلی نو کامیاب یم، ما چې یو ځلې لوستلی نو کامیاب یم، شمه زه هردم محبت د سپارې نه. مننه. چې پردی حق نه پیژني زړه به تور وي، چې پردی حق نه پیژني زړه به تور وي، که طواف وکړي 100 وار خانقاوې نه. او ستا سپین مخې ترېنه هر وخت وي پټ کړی، ستا سپین مخې ترېنه هر وخت وي پټ کړی، جنون ځکه کړي ګیله ستا له پټې نه. ما که مینه وکړه نو کافر شومه، ستا کارونه خو هم د مسلمان نه دي. نه طالبه ما ته دروغ مه وایه، دا زولي تسبو ته د دوکان نه دي. ډېره زیاته مننه جنون عثمان خیل صاحبو. د پروګرام د پای شیبې دي که بل مو سره شریک کړل؟ صحیح ده. په اخره کې دغه یو نظم وایم. نظم څه داسې دی چې یو خوشې حیوان وی، چې یو خوشې حیوان وی، د ګلونو ګلستان وی، په ځنګل کې مې ژوندون وی، را سره چې یو انسان وی، په ځنګل کې مې ژوندون وی، را سره چې یو انسان وی، د هر غم نه ناخبره، د خپل نم نه ناخبره، پر لور رڼا رڼا وی، د تور تم نه ناخبره، د هر غم نه ناخبره، د خپل نم نه ناخبره، پر لور رڼا رڼا وی، د تور تم نه ناخبره. زه هغه ته په کاته وی، هغه ما ته په کاته وی، د سپرلي مست سیلی وی، هر طرف ته خوشحالۍ وی، زه د غره جۍ کې شپونکې وی او هغه مسته کوچۍ وی. د سپرلي مست سیلی وی، هر طرف ته خوشحالۍ وی، زه د غره جۍ کې شپونکې او هغه مسته کوچۍ وی. د دنیا نه چرته لرې، د انسان نه چرته لرې، مینه مینه وی بس مینه د جفا نه چرته لرې، مینه مینه وی بس مینه د جفا نه چرته لرې. د شرابو یو واله وی، زه پرې خم نشه نشه وی، پرې خم نشه نشه وی، لویه خدایه کوې داسې چې ګناه هم پکې نه وی. څومره خوند به د ژوندونو زما زړه به په سکون و،
لویه خدایه کوی داسې چې ګناه هم پکې نه وي څومره خوند به د ژوندونو زما زړه به په سکون و نه نامه چېرته د غم وې نه زما سترګو کې نم وې چې په مخ مې راخورې وې د چا تورې زلفې ګوري چې ښایسته پسخېدلې د جانان مې مستې خوري چې په مخ مې راخورې وې د چا تورې زلفې ګوري چې ښایسته پسخېدلې د جانان مې مستې خوري شنې نخترې چنارونه پکې وې او د ټالونه مونږ دواړو پرې ځانګلی یو بل ته مو خندلې مونږه دواړو پرې ځانګلی یو بل ته مو خندلی بیا د قسته ما هغې تاسې تیز جوټه ورکړې دې خیرې راته کولې په وړه خولۍ کنځلې مړ شي دا ته څه کې دا ته بد کې او که ښه کې مړ شي دا ته څه کې دا ته بد کې او که ښه کې که دې وغورځولم واوره ای جنونه لیونیه په ګلونو به دې ولم په لالونو به دې ولم که دې وغورځولم واوره ای جنونه لیونیه په ګلونو به دې ولم په لالونو به دې ولم که خفه خو در نه شومه بیا زاري دې نه منمه سزادار به کمه سخته په کم صوبرې تړمه واه ډیره زیاته مننه جنون عثمان خیل صاحب د وخت راکولو په دې دوو شعرو باندې د نا رسختي علمه چې د مینې په مذهب کې د وخمونو کمې نه و د مینې په مذهب کې د وخمونو کمې نه و د ژوند په تصویر خم د رواجونو کمې نه و او روزګار هسې بانه وه ستا سنګل مې یادېدله روزګار هسې بانه وه ستا سنګل مې یادېدله کمبخت پیښورو د کارونو کمې نه و خپل کوربه امجد ارماني له ورکوي